بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزانیز حدیث سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امام علی علیه السلام فرمای بشک چې دنیا ستاسو نه جدا کېدون کې ده او آخرت تاسو ته نږدې ده، یعنی آخرت لګیا دی تاسو ته رو نږدې راځي او دنیا ستاسو نه زر جدا کېدون کې ده. نه هوښیار انسان هغه دی چې کم شی ورته نږدې را روان دی د هغې غم وکړي، نه هغه څه چې له هغه جدا کېدون کې دي. کم شی څه د انسان نه جدا کېږي ختمیږي، نو انسان په کار نه ده چې هغې پسې زړه وتړي، بلکې زړه هغه شي ته خوشحال کړي او هغه څه دپاره کار وکړي او هغه څه ته تیاري وکړي چې هغه ورته را روان دی. آخرت مونږ ته ډېر تیزی سره روان دی، قریب دی چې راوبرسیږي او دنیا چې کومه ده هغه زموږ نه جدا کېدونکې ده. نو هوښیار انسان په کار دی آخرت ته تیاري وکړي او دنیا پسې زړه ونه تړي. وایي ماڼۍ سله جوړوي اخر به کوچ کړي، ماڼۍ سله جوړوي اخر به کوچ کړي، دومره بسته چې پته سسیږي نه. ډېره مننه، د الله په امان.